بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو څانګو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ادب تاریخ اړوند د دریم درس ته مو هرکلی کوم. په ننني درس کې موږ د پښتو ادب د کلاسیکي دورې په اړوند مکتبونو باندې بحث لرو. د موږ د ننني درس موخې دي د پښتو ادبي مکتبونو بنسټونه او پیدایښت پیژندل، د روښاني، خوشحال خان، خټک، رحماني او حمیدي مکتبونو ځانګړنې تشریح کول، د هر مکتب مهم استازي او آثار پیژندل، د ادبي مکتبونو ترمنځ توپیرونه په ډاګه کول. د روښاني ادبي مکتب پیژندنه. د روښاني تصوفي او سیاسي ادبي مکتب دی. پیدایښت یې د 10مې هجري پیړۍ په نیمایي کې شوی. بنسټګر یې بایزید روښان دی او دا د پښتو ادب تاریخ د کلاسیکي دورې هغه لومړی پړاو ده چې له دې سره سم د پښتو ادب کلاسیکه دوره یا منځنۍ دوره او یا هم دوهمه دوره پیلیږي. د روښاني مکتب لوی ځانګړتیاوې: تصوفي، اخلاقي، اجتماعي او دینی مطالب په دغه ادبي بهیر کې څرګند شوي یا بیان شوي. د روښان د تعلیم اغیزې پکې څرګندې شوي چې هغه ټولې په عرفاني اړخ باندې راڅرخي. د ده د کورنۍ او مریدانو او اولادونو د ده دغه ادبي بهیر ته دوام ورکړی او تقریبا تر یوې پیړۍ پورې دوام کړی ده. د روښاني مکتب پراختیا ده. فرهنګي هلې ځلې پکې شوي، ځانګړی سبک لري، ډیر پلویان لري. لکه د دوی مخالفه ډله چې وه اخوند درویزه هم د همدغه سبک لارویان وو او د ده له رامنځته کړې لارې څخه یې کار اخیستی په خپلو لیکنو کې. د درویزه تالیفات د روښان له اثارو اغیزمن وو. هغه فکر چې روښان یې بنسټ ایښی وو هغه د اخوند درویزه په اثارو یا د هغه د مریدانو په اثارو کې هم راڅرګند شوي دي. د روښاني مکتب مهم اثار خیرالبیان ده چې دا بایزید روښان لیکلی، مخزن الاسلام ده چې دا اخوند درویزه لیکلی، او د دغو دواړو اثارو د لیکنې کوم ډول چې و هغه نثر و او نثر مسجع و. د مسجع نثر راتګ: پښتو ژبې ته مسجع نثر د عربي او فارسي ژبو له لارې راغلی. په پښتو ژبه کې بنسټګر بایزید روښان چې په خټه ورمړ و، دی په پښتو ژبه کې د مسجع نثر بنسټګر ده. د روښاني مکتب مهم استازي ارزاني خیشکی ده، علي محمد مخلص ده، دولت لوڼی، ابوبکر قندهاری، واصل روښانی، میرخان روښانی، میرزا خان انصاري، اورکزی، قادرداد او ځینې نور دي. د روښاني مکتب ادبي ځانګړنې: لومړی د تصوف او عرفان پراختیا، مسجع نثر رامنځته کېدل، اخلاقي او دینی موضوعات زیاتېدل، د هندي فرهنګ اغیزه په پښتو ادب، د عربي او فارسي ادب اغیزه په پښتو ادب، د مردفو دیوانونو پیل کېدل. د دې ادبي مکتب ځانګړنې دي چې پښتو ادب ته یې دغه څه ورکړي دي. د روښاني مکتب ټولنیزې ځانګړنې: د ښځو ونډه ده په دغه ادبي بهیر کې. هغه ښځې چې په دغه ادبي جریان کې پښتو ادب ته میراث پریښی: بیبي آمینه ده، بیبي شمسو ده، مریم خاتون ده، کمال خاتون ده، بیبي علایي ده او توره ادې یادولی. د خوشحال ادبي مکتب. د خوشحال ادبي مکتب پیژندنه: خوشحال ملي ادبي مکتب رامنځته کړ. پیدایښت په 11مه هجري پیړۍ کې وسو او بنسټګر یې خپله خوشحال خټک دی. د خوشحال ادبي مکتب لوی ځانګړنې: نظم او نثر دواړه په پښتو ادب کې رامنځته شوي او وده یې کړې ده. پیاوړي لیکوال یې درلودل. د کورنۍ او پلویانو لویه برخه په دې کې د خوشحال خټک وه. د خوشحال ادبي مکتب استازي اشرف خان هجري ده، عبدالقادر خان خټک، صدر خان خټک، سکندر خان خټک، ګوهر خان خټک او دغه ډول د نور پیروان دي چې د خوشحال ادبي مکتب یې پر مخ وړی ده. د خوشحال ادبي مکتب نثري استازي خپله خوشحال خټک ده، افضل خان خټک ده او قادر خان خټک دي. د خوشحال ادبي مکتب ځانګړنې دي: نثر اصلاح سو او ساده سو. هغه کوم متکلف نثر یا مسجع نثر چې په روښاني دوران کې و هغه نور هم د سادهګۍ خواته لاړو. نظم هم ساده سو یا د عامې محاورې په بنسټ ولیکل سو. د شعري فورمونو پراختیا رامنځته سوه. هغه فورمونه چې په روښاني دوران کې یا په لرغونې دوره کې رامنځته سوي وو په هغه کې اضافهونه وسوه، لکه رباعي، قطعه، مثنوي. دا په پرمختللي شکل ولیکل سو. د ژوند ټول اړخونه په موضوعي لحاظ پکې بیان سو. اجتماعي پوهاوی رامنځته سو، یعنی دغه ادب نه د ټولنې د پوهاوي لپاره د هغوی د فکري روزنې لپاره کار واخیستل سو.
ملي احساس پکې بیان سو، حماسه پکې رامنځته سوه یا حماسي روحیه پکې وروزل سوه، پښتونولي پکې بیان سوه، انتقاد او هجو پکې بیان سو، د مغولو پر ضد څرګندونې پکې رامنځته سوې. د خوشحال ادبي مکتب ارزښت په دې کې ده چې دا جامع سبک ده، یعنی ټول ټولنیز اړخونه، علمي اړخونه رانغاړي، قوي معنا او شکل لري، لوړ تخیل پکې کارول سوی ده. د رحمان بابا ادبي مکتب، د رحمان بابا ادبي مکتب عرفاني ادبي مکتب دی. استازی په خپله رحمان بابا دی چې دی په 1042 هجري قمري کال زیږېدلی او تر 1128 هجري قمري کال پورې د ده ژوند یقیني دی. د رحمان بابا مهم پلویان چې وو هغه یونس خیبري وو چې د موږ ادبي څېړونکي وایي چې یونس خیبري په خپله لیکوالۍ کې یا په خپل شعر او فن کې له رحمان بابا نه قدم وړاندې کېښوده او په معمالیکنه کې استاز وو. معزولا مومند، اخوندګده، حافظ الپوری، میانعی متیزی، عبدالرحیم هوتک، مطیع الله او نجیب دغه ډول نور ګڼ شمېر لیکوال د رحمان بابا له پیروانو څخه دي. د رحمان بابا ادبي مکتب ځانګړنې دي: لومړی روان او ساده نثر لري، دوم پیچلتیا نه لري، عربي او فارسي لغتونه پکې پریمانه کارول سوي، معنوي ارزښت یې ډیر زیات ده، عام مقبولیت لري، په ټولو پښتنو کې لوستل کیږي، شکلي او معنوي نظم پکې ده، غزل یې ډیر کارول سوی ده، یا اوږده غزلونه لري چې کله کله د قصیدې ګمان هم پکې کیږي، فکري نوښت لري چې عرفاني اړخ کې او دغه راز په ټولنیزه روزنه کې اخلاقي نوښتونه رامنځته کړي، تمثیل، حکمت او فلسفه ورکې ده، اخلاقي او روزنیز پیغام لري، حقیقي او مجازي مینې ته یې هم پنځونه کړې ده. د حمید ماشوخیل هندي ادبي مکتب، د حمید یا هندي ادبي مکتب پیژندنه نیازک خیال ادبي مکتب ده. بنسټګر یې خپل عبدالحمید مومند ده، بشپړونکی کاظم خان شیدا ده او پیدایښت په 12مه هجري پیړۍ کې سوی ده. د هندي ادبي مکتب تاریخي شالید د هندي سبک اغیزه په پښتو ادب سوی. هندي سبک په هندوستان کې د فارسي ژبو شاعرانو لخوا رامنځته سوی ده چې هغه شاعران له ایران څخه یا د هغه وخت له فارس څخه کله هندوستان ته لاړل، هلته د شرایطو ته په کتو سره نوی سبک رامنځته کړ چې هغه زیات هنریت درلوده، شعري فنکاري یې درلوده، نو هغه و چې په پښتو ادب باندې هم اغیز پرېوته، ځکه چې پښتانه لیکوالو هم هغه وخت کې هندوستان ته تګ راتګ درلوده، د فارسي ژبې له شعر او شاعرۍ سره یې اړیکې لرلې، نو هغه و چې د هندي سبک اغیزې پښتو ادب باندې هم رامنځته سوې. د فارسي ادب اړیکه ده ځکه چې فارسي ادب د موږ شاعرانو او لیکوالو لوست او دغه راز فرهنګي او فکري شرایط هم د هغو ژبو او د هغو ټولنو د موږ په پښتو ادب باندې اغیز کړی ده. کله چې شاعران او لیکوالان له کوم ادب سره ډیر په اړیکه کې وي، په کومه ټولنه کې اوسیږي، د هغې اغیز به په دې ډول په هغو باندې کیږي. په پښتو ژبه کې د هندي مکتب مهم استازي قلندر افریدی، محمد دی صاحبزاده، حنان بارکزی، کامګار خټک، بیدل اشنغری، علي خان او دغه ډول نور دي چې د دوی په سر کې عبدالحمید مومند او کاظم خان شیدا ولاړ دي. د هندي ادبي مکتب ځانګړنې دي: لوړ فکري او هنري توان ورکې ده، مشګافي ورکې ده، یا د ویښته سوري کولو په اندازه د موږ لیکوالو او ادبي څېړونکو دوی نازک خیاله ګڼلي دي، تصویري ژبه لري، تخیل او انځورګري یې کړې، مینه او ښکلا یې اصلي موضوع ګرځولې ده، غزل مهم فورم پکې ګڼل کېږي، د ناپښتو لغتونو کارونه پکې سوې ده، متنوع موضوعات یې بیان کړي دي، نه یوازې دا چې دوی د مینې او ښکلا په لور تمایل درلوده، بلکې نور ټولنیز موضوعات، تصوفي او عرفاني موضوعات یې هم له پامه نه دي غورځولي. لکه دوی په خپل شعر کې متلونه او محاورې کارولي دي چې دا د اخلاقي روزنې په برخه کې لویه ونډه لري، سیمه ییز اصطلاحات کارولي چې دا په همفهمۍ کې ونډه اخلي، لوړ تخیل، نوښت او نادرې تشبیهګانې هغه څه دي چې د دوی په هنري او فن کې زیاتونه کړې ده. له دې سره د موږ د نن ورځې درس پای ته رسیږي. کله تاسو سره په اړوند موضوع کومه پوښتنه وي له موږ سره په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله تاسو ته به د پښتو ژبې او ادبیاتو په بنسټ کره جوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لره، خوشحاله اوسئ.